Boi, کم از کم اوه اتو لوکسونه ده دا دی چانس پورته پورته نه دا خو عمرې لم کړی دی درواغ وایه ما ورته سونه درکړې سمه پیسې راکړې پورته غل دی غل رانیسه غل دی رانیسه بابو ته رښتیا عمرې له ځې و زه روان یم عمرې له بچه زه به ولاړ سم ما یاران ته به هم زما پلار عمرې له ځې و راشد هم سره بوس زه راشه زه شکر دی یاره د عمرې کار خو وسو دا مې زړه ډېر غټ ارمان اوس خو لري پیسې هم په کار کېږي چا سې واخنده پیسې یو لک روپۍ مې چا څه پیدا کړي اخیستې مې دورې ښه دی په کار راځي نجیب ته به ووایم چې ته یو لک روپۍ راکړه کور ته سونه پرته دغه به ورته کښېږدم چې باید د سونه سره کښېږده ته لک روپۍ راکړه چې زه د عمرې سره رالم بیا به زه خپله سونه جنرال ما لک روپۍ به ورکړم بیا کې بروسه پر وکړه زما څوک چا بروسه هم نه کوي السلام علیکم نجیبه وعلیکم السلام عثمان خان جوړ کړه بخیر څنګه جوړه ښه جوړه بخیر بیا چې دی الله پاک ته خیر خیرت دی بیخي شکر ته ښه امن دی څنګه زموږ خاطر خیر بس دغه چکر مې راوړی نجیب خان څه کار مو سره خود څه کار دی مازی کار مې داو نجیب خان رواني عمرې له ماشاءالله ماشاءالله خدای د خیر کار دی والله د خیر کار دی بس خوشاله مې ډیر یم ماشاءالله چې الله پاک مې دې سره وکړي د عمرې نجیب خان څه پیسې په کار ولې پیسې را سره پرولې خو بهرحال مال بیا هم څه پیسې به د ځان سره واخم رواني عمرې له دورې به خرڅه مرچه د دې زیات را سره وشي نو ته ما څه پیسې کړې الله به خیر کړي الله به خیر ما ته کړي یو لک روپۍ ما ته راکې نو که خدای کړ چې د عمرې سره راسم برته به درکم الله به خیر کړي ولې نه غاس دا سونه د سره کښېږده چې زه د عمرې سره رالم ورور به خپلې لک روپۍ درکړي ته به د خپله سونه ما ته راکې صحیح ده ورور دا د سره کښېږده لک روپۍ ما ته راکړه صحیح ده ولې نه په دواړو سترګو دا راوړه به انشاءالله زما د عمرې سره رالم خپلې پیسې به ورور الله روپۍ نو سره کښې کور وطن صحیح ده الله حافظ کور وطن کومه کې ښه ولاړې خو خو نن سبا بروسه په چا کوې بoi کم از کم اوه اتو لوکسونه ده دا دی چانس دا ښه دی د مېلمانه سره فارغ شو نجیب لک روپۍ مو ورکړي ورته به وایي چې ځان یې پر اچولی دی ده لس شپې کېږي د عمرې سره هله سبا که خدای کړي د خپل لک روپۍ ورکوم سونه به جنرال واخلم السلام علیکم نجیب بھائی وعلیکم السلام جوړ تکړه بخیر بخیر څنګه خیرت جوړ بخیر اکشن څنګه یې ورور بس جوړ خیرات څه د خیرت دی خیر بيدار کار کتاب برابر دی الحمدلله شکر ته نجیب خان ټینګ نه اخم کوړه می کار هم دی هغه امانت را رسول د خپل امانت واخاص ما امانت را چې امانت څنګه امانت ولې لکه په ما تاسو په کور اخیسه ما د کور سونه ته شو مزاق خوب دي لري دي که څه ټکه د ما ته سونه راوړل ده ته ما ته لکه پی راکړي ثبوت لري څوک ناسو لیک پړ لري چې ما ته سونه راکړي ته ما ته پیسې راکړي دي یار لیک پړ خو نه لرم هغه علامه گواهی چې ما ته سونه درکړي و ته ما ته د لک په پور راکړي پورته پورته دا خو مې لم کړی درواغ وایه ما ته سونه درکړي ته ما ته پیسې راکړي پورته له ورور ما سونه راک ما لک په تاسو اخیسته په خدای چې تاسو اخیستې مې ته ما ته سونه نه راکړي نو مو ته پیسې راکړي ورکه ورور ما ته درکړي ولې نه منې مزاق کو ځاونه ځاش باندې وینم ځا دوی خو دې ولاړی سونه ما ته څنګه ښکارای شته یا دا غلطی نه کوم کور ته وړم پټوم مې بل کار نه کوم هغه کار کوم غل دی غل رانیسه غل دی رانیسه وای خو ما سونه ده ولې شرمېدل خدای ولې تاسو سونه ده ما ته نه درکړه دا ته چا سونه ده هاي الله پاک څنګه زغر درا و شرمولې ما ته نه ویل ما زما غلا غواده چې دا سونه ما ته درکړه ده ما ته په خلاص نه درکړه و ما پتا دومره بروسه وکړه ما تیار بوللې مګر ته تر غدار وختلې نه شاباش نجيبه زما سونه ده د مال را ورسېدله زما ایمان دومره نه دی کچا کله ستا کچا دی ما تعالی پاک پوخ ایمان را کړی دی د خپل امانت واخه دا یو لک په چې ما ته را کړی ولې دغه د سونه مال الله را ورسوله شرمېدل کله ته چې ملګرو د اکشنې میسج امید کوم چې خوش سو به می پر داس خلکو ګرد عمر بروسه ما کوي چار چاته شعر کوي لیک پړ خامخا سره کوي